اول تاسو ما سره دغه وایرل ټمپلیټ وګورئ. دوستانو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته وایرل ټمپلیټ جوړ کړو؟ نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه هم د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیک کامرس سکلز کې نوی یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پرې په ټایم در ورسېږي. راځئ نو ټوله طریقه درته په ویډیو کې ښیم. راځئ د ویډیو په طرف. لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی وي، هغه لینک باندې کلیک کړئ. ډایرکټي به تاسو ما ټلیګرام چینل ته راولي. چې کله ټلیګرام چینل ته راغلی نو دغه ټمپلیټ چې کوم دی دا به ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړئ را به شي راخلاص به کړئ. چې کله مو راخلاص کړئ دا به تاسو د ډایرکټي پلی ته راشي دلته په خپل موبایل سره. دوستانو اوس څنګه کولی شو چې دغه ځای کې یو آپشن دی هغه هم را پیدا کړو او دغه نوم هم بدل کړو او شاته بیکګراونډ هم بدل کړو. نو اوس درته ټوله طریقه ښیم. راځئ ویډیو سره تر پای وګورئ. را به شئ په دغه پنسل آیکن باندې به کلیک کړئ. چې کله په پنسل آیکن باندې کلیک کړو دلته به راشئ په دې کې به 4 نمبر ته راشئ. کیپشن نمبر پینل کیپشن کې به راشئ. ایمیج یور ایمیج چې لاندې ترې لیکلی په دې باندې به کلیک کړئ. بیا به دلته راشئ په ایمیج آپشن باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په ایمیج آپشن باندې کلیک کړه بیا به راشئ په دغه عکس نشان باندې کلیک کړئ او دلته به لاندې لیکلی پیک ایمیج په دې باندې کلیک کړئ. تاسو به یو دغه رقم ته خپل عکس راواخلئ چې شاته بیکګراونډ کې کوم عکس اډ کوئ هغه عکس به راواخلئ. هغه هم چې کله راوسته بیا په دې ایمیج آپشن باندې کلیک کړئ او بیک بټن باندې کلیک کړئ. اوس به راشئ دلته تاسو به راشئ دلته به لاندې راشئ کیپشن نمبر 4 نمبر ته کیپشن نمبر 4 ته به راشئ. دلته به د اولنی ګوره ایمیج میټر چې کوم لیکلی په دې باندې کلیک کړئ او دلته به په جنرال باندې کلیک کړئ. چې کله مو په جنرال باندې کلیک کړو دلته چې کوم دغه تشه خانه تاسو ګورئ دا به ټیک مارک کړئ. چې کله مو ټیک مارک کړل دلته ګورئ شاته زموږ سره یو نوی سپیډ نشانونه اضافه کېږي. که دا بند کړو لرې کېږي، که دا خلاص کړو زموږ سره اضافه کېږي. اوس به راځو شاته دغه نوم څنګه لګولی شو. په همدې کیپشن نمبر 4 کې چې کوم دی لاندې به راشئ لوګو نیم ته. لوګو نیم ته چې کله راغلی دلته به راشئ په ایمیج برخه باندې به کلیک کړئ او دلته به دغه ایمیج آیکن چې کوم درته ښکاري په دې باندې کلیک کړئ او دلته به لاندې په پیک ایمیج باندې کلیک کړئ. چې کله مو په پیک ایمیج باندې کلیک کړو دلته به هماغه پی ان جي نیم راواخلئ. تاسو نوم باید دا رقم ته چې بیکګراونډ نه لري یعنې بې بیکګراونډ وي دغه رقم ته ګورئ چې شاته بل بیکګراونډ نه لري او ښایسته سټایلش نوم ورکړئ تر څو ستاسو سره دغه ویډیو چې کومه ده سټایلش جوړه شي. څنګه کولی شئ چې موزیک ورته اډ کړو په دا 3 کرښو باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په 3 کرښو باندې کلیک کړو را به شئ په لیبرري باندې به کلیک کړئ او دغه ځای کې به ستاسو سره ټول نظمونه هر څه راواوړي کوم چې ستاسو د خوښې په هغې باندې به کلیک کړئ. چې کله په هغې باندې کلیک کړئ بېرته په 3 کرښو باندې کلیک کړئ او دلته به لاندې راشئ ویجولیزر په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړه را به شئ ثبتولو لپاره راشئ پاس په غش آیکن باندې کلیک کړئ. په دغه خانه کې کولی شئ تاسو دې موزیک ته خپل نوم ورکړئ. مثلا زه ورته لیکم عمر جان او دغه شته موزیک چې کوم دی دا ترېنه ډیلیټولی شئ. خپل نوم کولی شئ چې ورسره اضافه کړئ. مثلا زه ورته لیکم عمر جان په نیکسټ باندې کلیک کوو. بس دې نه بعد چې دی وځئ نور چې سره کار مه لرئ. نو کله مو چې دغه ورکړه اوس راځو دلته لاندې راځو ټولې خانې به په خپل حال پرېږدئ. په دغه ځای کې تاسو څو ثانیې یا څو منټه ویډیو جوړول غواړئ په اینډ آډ باندې به کلیک کړئ. په اینډ آډ مو چې کله کلیک کړئ دلته به منټ یې ورته انتخاب کړئ. چې کله منټ یې ورته انتخاب کړئ بیا به ثانیې ورته انتخاب کړئ. بیا په اوکې باندې کلیک کړئ. د ثبتولو لپاره به راشئ په ایکسپورټ باندې ورته کلیک کړئ. نو ستاسو سره ویډیو ثبتول چې کوم دی هغه به په بالکل په اسانه طریقه روان شي. ستاسو سره به ګالري ته دوستانو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ. زموږ چینل ټیک کامرس سکل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسېږي. نو په لاس ورم د خدای په امان.